السلام علیکم احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې ته په خیر راغلی. دوستانو نن د فلای دوبۍ هوایي شرکت له لورې ځینې معلومات خپاره شول کم چې تېره ورځ دوبۍ جوازاتو مشر له لورې هم خپاره شوي وو چې پکې ویل شوي دي چې اوس کم چا چې د دوبۍ ویزې دي نو دوی به لازمي رجسټریشن کوي تر څو دوی ته موافقه راشي او اماراتو بیرته راتګ لپاره دوی ته اجازه ورکړی شي. نو دغه قانون به د کم تاریخ څخه شروع کیږي او کم چا چې دوبۍ نه علاوه د نورو اماراتو ویزې دي هغه به څه کوي. د دې لپاره تاسو د ویډیو ما سره تر پایه پورې وګورئ. هیله مې دا ده چې دا ویډیو خپل واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي. د ویډیو اریانا ټراول سپانسر کړې ده چې کم تاسو ترې افغانستان پاکستان سربیره واړې دنیا ټیکټونه په مناسب قیمت ترلاسه کولی شئ. ورسره د اماراتو ویزټ ویزې، د نورو ملکونو ویزټ ویزې، عمرې پیکیجونه، هوټل بوکینګ، د اماراتو سیل او په اوس وخت کې کم کسان چې د افغانستان پاکستان څخه اماراتو ته راځي د هغو لپاره رجسټریشن کول خدمات هم وړاندې کوي. بلې ډېر ښه خدمات چې تاسو هر ځای کې موجود وئ د دوی څخه ټیکټ اخیستی شئ. کله مو چې ټیکټ واخیستو هغې نه پس د دوی اکاونټ ته پیسې ولیږئ. دفتر یې په ډېره دوبۍ کې دی. د کوم اډرس چې تاسو ته ښکاري د دې له لارې تاسو کولی شئ چې د دوی دفتر ته ورشئ او د کومې واتساپ شمېرې چې تاسو په سکرین باندې ښکاري د دې له لارې تاسو د دوی سره تماس نیولی شئ. ښه دوستانو نن د فلای دوبۍ هوایي شرکت له لورې ځینې معلومات خپاره شول. په دغه معلوماتو کې راغلي دي چې د اتمې میاشتې 26 تاریخ نه به کم چا چې د دوبۍ اقامې یا پخې ویزې دي دوی باندې لازمه ده چې د دوبۍ جوازاتو څخه اپروول واخلي. کم چا چې د دوبۍ ویزې دي او دوی سره اپروول نه وي نو دوی ته به اجازه ورنه کړی شي چې امارات ته بیرته راشي. دغه خبره تېره ورځ د دوبۍ جوازاتو مشر هم وکړه. د اویل کم چا چې د دوبۍ ویزې دي دوی به ضرور دوبۍ جوازاتو کې خپل ځانونه رجسټر کوي تر څو دوی ته اپروول ورکړی شي او امارات ته بیرته راشي. خو د خبره زیاته کړه چې موږ ځینې کمپنیانو باندې بندیز لګولی دی او د هغو کمپنیانو کسانو ته موږ اپروول نه ورکوو. که کم چا اپروول را نشي نو دوی د خپلې کمپنۍ سره په تماس کې شي تر څو د هغې کمپنۍ کس دوبۍ جوازات ته راشي او هلته خپل کس ته اپروول واخلي. زه به مو اوس په لنډو ټکو کې پوه کړم. اوس کم چا چې د دوبۍ اقامې یا پخې ویزې دي او دوی په وطن کې بند پاتې دي نو دوی باندې لازمه ده چې خپل ځانونه رجسټر کړي تر څو دوی ته موافقتنامه یا اپروول راشي او اماراتو بیرته راتګ لپاره دوی ته اجازه ورکړی شي. خو که کوم چاته اپروول رانغی نو دوی د خپلې کمپنۍ یا ارباب سره په تماس کې شي تر څو هغه د دوبۍ جوازاتو ته ورشي او د کس اپروول راواخلي. خو کم چا چې د دوبۍ نه علاوه د نورو اماراتو ویزې دي مقصد ابوظبي، آلین، شارجې، عجمان، فجیرې او داسې نور نو دغو کسانو ته د اپروول اخیستلو ضرورت نشته. ولې فلای دوبۍ هوایي شرکت دوی ته بغیر د اپروول اجازه ورکوي چې امارات ته بیرته راشي. خو کومو کسانو چې اوس وخت کې ویزټ ویزې اخیستې دي دوی ته د اپروول ضرورت نشته. صرف د کرونا وایرس منفي ټیسټ سرټیفیکیټ ضرورت دی کم باندې چې 9 غنټو څخه زیات وخت نه وي تیر شوی نو هغه کلم چې مسؤل کسان د څخه پوښتنه وکړي هغه سرټیفیکیټ د ورته وښایي. نور دلته د اپروول ضرورت نشته. دلته دا خبره یو ځل بیا تاسو ته تکراروم. کم چا چې د دوبۍ اقامې یا پخې ویزې دي دوی باندې د اتمې میاشتې 26 تاریخ نه لازمه ده چې دوبۍ جوازاتو کې رجسټریشن وکړي تر څو د کسانو ته اپروول راشي او اماراتو بیرته راتګ لپاره اجازه ورکړی شي. دوستانو رجسټریشن یا هماغه د دوبۍ رجسټریشن دی کوم چې ما په دې باندې ډېرې ویډیوګانې جوړې کړي دي. تاسو کولی شئ چې زما یوټیوب چینل کې د دې ویډیو وګورئ او خپل ځانونه په هماغه طریقه باندې رجسټر کړئ. خو په دې کې کوم چا چې دوبۍ نه علاوه د نورو اماراتو ویزې دي دوی ته تر دې مهاله د اپروول ضرورت نشته. ولې فلای دوبۍ هوایي شرکت بغیر د اپروول دغو کسانو ته اجازه ورکوي. خو صرف کرونا وایرس منفي سرټیفیکیټ ضرور دی چې د کسانو سره ورسره وي. دلته د کرونا وایرس ټیسټ خبره را په یاده شوه کوم چې د خوست ولایت اوسیدونکو لپاره ډېر یو ښه خبر دی. د دې ولایت اوسیدونکي اوس کولی شي چې ډاکټر خپلواک روغتیايي مرکز کې د کووډ-19 یا کرونا وایرس ټیسټ وکړي کومې چې قیمت 3850 افغانۍ دی. نو د خوست ولایت اوسیدونکي کولی شي چې ډاکټر خپلواک روغتیايي مرکز ته ورشي کوم چې ډاکټر صاحب بوبریګل تر څنګ دی. دا کارډ یې تاسو په سکرین باندې هم ښکاري. نو خوست میشتې کولی شي چې ډاکټر خپلواک روغتیايي مرکز ته ورشي او کرونا وایرس ټیسټ واخلي. دوستانو د دې مرکز ټیسټ بالکل د منلو وړ دی ولې دا د عادي شفاخانې څانګه ده. دا معلومات دلته ما ځکه درکړل چې د دې ټیسټ قیمت ډېر ارزانه دی. نو خوست میشتې کولی شي چې د دې موقع څخه استفاده وکړي. نو الله دې وکړي چې دغه معلومات تاسو ته ګټور تمام شي. که چیرې کوم نوي بدلونونه راتلل نو تاسو هغې لپاره احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه تعقیبوئ. انشاءالله چې زه به د دې له لارې درته خپروم. بله دا چې تاسو دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي او د دې معلوماتو څخه استفاده وکړي. نور مو په الله سپارم. د الله په امان.
د ویډیو اریانا ټراول سپانسر کړی ده چې کم تاسو تر افغانستان پاکستان سربېره واړه دنیا ټیکټونه په مناسب قیمت ترلاسه کوئ شئ. ورسره د اماراتو ویزټ ویزې، د نورو ملکونو ویزټ ویزې، عمرې پیکیجونه، هوټل بوکینګ، د اماراتو سیل او په اوس وخت کې کم کسان چې د افغانستان پاکستان څخه امارات ته راځي د هغو لپاره رجسټریشن کول خدمات هم وړاندې کوي. بلې ډېر ښه خدمات چې تاسو هر ځای کې موجود وي د دوی څخه ټیکټ اخیستی شئ. کله مو چې ټیکټ واخیستو هغې نه پس د دوی اکاونټ ته پیسې ولیږئ. دفتر یې په دیره دوبۍ کې دی. د کوم اډرس چې تاسو ته ښکاري د دې له لارې تاسو کولی شئ چې د دوی دفتر ته ورشئ او د کومې واتساپ شمېرې چې تاسو په سکرین باندې ښکاري د دې له لارې تاسو د دوی سره تماس نیولی شئ.